अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی د سنو په نننۍ ویډیو کې د آریانا هوایي شرکت فلای دوبای اماراتس ایرلاینز او ایر عربیا پروازونو په اړه معلومات درکوم چې دوی اوس مهال کوم کسانو ته اجازه ورکوي چې له دوی سره کابل څخه متحده عربي اماراتو ته پرواز وکړي او ورسره د هغو کسانو په اړه هم معلومات درکوم کوم چې په اوسنۍ ورځو کې د کابل ایرپورټ څخه ګرځول شوي دي د کسان ولې ګرځول شوي دي او څنګه وکول شي چې واپس متحده عربي اماراتو ته لاړ شي نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ کچېرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو تاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه د سنه اول د آریانا هوایي شرکت په اړه معلومات درکوم چې دوی اوس مهال په کوم شرایطو مسافرو ته اجازه ورکوي چې د دوی سره د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي نو کوم څوک چې آریانا هوایي شرکت سره سفر کوي د دوی ویزې باید اکټیو یا فعالې وي او د دې سره کوم چې د دوبۍ ویزې د هغو ته د اپروول ضرورت دی او کوم چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي مقصد د ابوظبي آلین شارجه عجمان او داسې نور نو دوی ته د اپروول ضرورت نشته دوی به صرف په دغه ویب سایټ کې کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري په دې کې ډیټا انټري وکړي کوم چاته چې شین نښان ورکړی شو نو دی کولی شي چې آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي او کوم چاته چې سور نښان ورکړی شو نو د آریانا هوایي شرکت اجازه نه ورکوي چې د دوی سره سفر وکړي او د دې نه علاوه د کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ لازمي دی چې د مسافر سره وي نو بیا به د آریانا هوایي شرکت کې اجازه ورکړي شي چې د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي دویم د اماراتس ایرلاینز په اړه معلومات درکوم چې دوی اوس مهال کوم مسافرو ته اجازه ورکوي چې د دوی سره سفر وکړي اماراتس ایرلاینز هم د آریانا په شان خو کسانو ته اجازه ورکوي کوم چې ویزې اکټیو یا فعالې وي او په دې کې کوم چې د دوبۍ ویزې دي نو دوی نه د دوبۍ جوازاتو اپروول غواړي خو کوم چې د نورو اماراتو ویزې دي نو دوی به هم د ټیکټ اخیستلو نه مخکې په دې ویب سایټ کې خپل ځنونه چیکي کلم چې شین نښان ورکړی شو نو دوی کولی شي چې اماراتس ایرلاینز سره سفر وکړي خو کوم چاته چې سور نښان ورکړی شو نو دوی نشي کولی چې اماراتس ایرلاینز سره سفر وکړي د غیر سره اماراتس ایرلاینز د هر مسافر څخه د کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ غواړي چې کم نشپږ 90 غنټو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی نو هغه نه پس دوی کولی شي چې اماراتس ایرلاینز سره سفر وکړي که د ایر عربیا خبره مونږ وکړو زمونږ زیات خلک ورته عربیه هم وایي دوی هم د آریانا هوایي شرکت او اماراتس ایرلاینز په شانتي قانون دی نو کم کسان چې غواړي ایر عربیا سره سفر وکړي کم چې د کابل څخه شارجې ته دی نو په دې کې کم چې د دوبۍ ویزې دي هغې ته د دوبۍ جوازاتو اپروول ضرور دی او کم چې د نورو اماراتو ویزې دي نو دوی به صرف هغه ویب سایټ کې خپل ځنونه چیک کړي کم چاته چې شین نښان ورکړی شوی نو دی کولی شي چې ایر عربیا سره سفر وکړي خو کم چاته چې سور نښان ورکړی شوی نو دی نشي کولی چې ایر عربیا سره سفر وکړي او ورسره کرونا وایرس منفي ټیسټ سرټیفیکیټ لازمي دی چې هر مسافر سره یې تر څو ایر عربیا سره سفر وکړي اوس به راشم د اپلای دوبۍ په اړه معلومات درکوم اپلای دوبۍ قانون سنه د نورو هوایي شرکتونو څخه بدل دی دوی هم کم چې د دوبۍ ویزې دي د دوی څخه د دوبۍ جوازاتو اپروول غواړي خو کم چې د ابوظبي آلین ویزې دي د دوی څخه هم د آی سی اپروول غواړي په د تیر ورځو کې کم چې د ابوظبي آلین ویزې وي او دوی د اپلای دوبۍ ټیکټ اخیستی وو کلم چې دوی ایرپورټ ته تللی دي نو فلای دوبۍ مسؤلینو کسانو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی سره سفر وکړي ورته ویل شوي دي چې موږ ته د آی سی اپروول راکړئ تر څو موږ تاسو ته اجازه درکړو چې موږ سره سفر وکړئ خو دې په اړه ما چې د فلای دوبۍ منیجر سره خبرې وشوې هغه لینک چې کوم ماته ده راکړی وو هغه هماغه ډیټا انټري والا لینک دی کوم چې سور او شین نښان ورکوی کیږي ما درته وویل چې مسافر څنګه کولی شي چې آی سی اپروول راخلي د خو هماغه ویب سایټ دی کوم چې نارمل نور کسان پکې خپل ځان چې کوي کم چاته چې شین نښان ورکړی شي هغه کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي او کم چاته چې سور نښان ورکړی شي هغه نشي کولی چې اماراتو ته سفر وکړي نو د ماته وی چې کم چې د دوبۍ ابوظبي آلین ویزې دي دوی نه موږ اپروول غواړو خو کم چې د نورو اماراتو ویزې دي دوی نه موږ اپروول نه غواړو دوی به صرف په هغه سیستم کې ځان چیک کوي کم چاته چې شین نښان ورکړی شي هغه کولی شي چې موږ سره سفر وکړي او پاتې شوه د ابوظبي آلین اپروول په اړه نو دوی په اړه راته ویل چې موږ د متحده عربي اماراتو حکومت سره په لاین کې یو کلم چې موږ ته دوی کوم معلومات راکړل او یا دې لپاره دوی کوم ځانګړی لینک موږ ته راولېږو نو هغه موږ تاسو سره شریکو تر څو زه خپل ګرانو وطنوالو سره شریک کړم نو اوس مهال کوم چې د ابوظبي آلین دوبۍ ویزې دي او دوی غواړي چې فلای دوبۍ سره سفر وکړي نو دوی ته لازمي ده چې اپروول ولري کم چا سره چې اپروول نه وي نو فلای دوبۍ هوایي شرکت دوی ته اجازه نه ورکوي چې د دوی سره سفر وکړي کچېرې هم د دې اپروول په اړه کوم نوي معلومات راتلل نو تاسو دې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته کیوئ ان شاء الله چې زه به مو په وخت خبروم کچېرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ
بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. که کومه پوښتنه درسره وي نو تاسو کولی شئ چې په همدغه واتساپ شمیره کومه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري ماته میسج وکړئ او زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. او په اخر کې یو یادونه کوم اوس مهال کم چې ویزې ختم دي او یا د دوی شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی. دوی کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي خو د ټیکټ اخیستلو نه د مخکې خپله ویزه په سیستم کې چیک کړي. کله چې فعاله وه نو دی کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.